No, dime que te voy a hacer la cosa. Pero con chocolate ya. یا نو ما اوس ورته ته لاسونه بیا سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله ده چې ټول به ښاست دی. اختر مو مبارک شه. لمونځ، روژې، اطاعت، عبادت الله پاک دې ټول په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او خدای دې وکړي چې ښه اوسئ. نن نو زه نه پوهېږم چې وخت راغلی یم که ناوخته راغلی یم، ما خو ساعت هم نه ده کتلی، خو بس رامنډه په خپل وخت راغلی یم، ښه 1 دقیقې تېرې سوي هم دي. د ټولو د اختر مبارک وي، عبادت مو قبول شه. چا چې روزې نیولې د هغوی د روزې قبول شي، او هغه وړوکي اختر نه مخکې چې چا تراویح کړي هغه دې ورته قبول شي. او منځ کې خو هسې تراویح نشته. څه حال ده؟ د اختر لومړۍ ورځ مو په خیر او خوشحالۍ سره تېره کړه. نو خدای دې وکړي چې ښه اوسئ. موږ به منتظر شو تر څو نور ملګري هم راسي، بیا به ملګري راخلو، خو شرط به همدا وي چې ملګري راځي لایف ته نو کامره دې خلاصوئ، خپله کامره دې نه بندوئ. نو د لغمان بالکل د لغمان یم. سړی د کوم ځای نه؟ خو د لغمان یې که نه. نو زه څو وخته نه راتلم لایف په دې خاطر باندې چې زما اکاونټ کې لږ مشکل و، لږ مشکل پکې پیدا سوی و، او الحمدلله اوس هغه مشکل حل سوی ده. د ټیک ټاک دې کور ودانې، د ملګرو دې کور ودانې، سپورټ یې وکړه، ډویټ یې وکړلې، لایکونه یې زیات ورکړل. خیر اوس ډېره مننه، اخلاص مو وکړه. که د چا کمره نه خلاصېږي نو بیا خو طبعا نه راخلم. کمره شرط ده، کمره نن یوه ورځ ده، نو یوه ورځ خو باید کمره خلاصې اوسي که نه. هره ورځ خو ما هم درنه غوښتنه نه ده کړې او ما نه دي ویلي چې تاسې راسئ. اوکې شعرونه به زه هم درته وایم، تاسې نه به م اورم. منځ منځ کې به قصې وکړو، د اختر کیسې به م وکړو، سره بنډار به م وکړو. که وخت تیاري وکړله ښه ملګري به راسي، هغوی به م ټول راوخلو. ډېر سخت شرط دی، نه شرط خو ډېر اسانه ده. غږ دې دوبۍ کې اورم. ډېره مننه. دوبۍ ګرمي څه کیسې دي، او د اختر اول ورځ په خیر تېره سوله. بس لایف ملګرو سره شریک کړئ، لایک کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي، هغوی هم راسي لایف ته او لایف نه خوند واخلي. تر څو موږ نن یو څه متفاوت بنډار وکړو. فالورز کم دي که نه؟ ښه فالورز هم کم دي، لایف هم نشي راتلی، کمره هم نه خلاصېده، خو ټوله لانجه لانجه ده. ښه نو څوک راغلي دي؟ د ملګري به راخلم او مخکې لاړ شم، خو کامره ګوره شرط د ټولو ملګرو نه هیله همدا ده چې کامره خلاصه اوسي. که د چا کامره بنده وه نو زه اړیکه مې بندوم، نو تمه دا ده چې خفه نه شي بیا. نو زه هیله ټولو نه همدا کومه چې کامره مو باید خلاصه وي. اکرام مې سلامونه راخیستلو. خوشحال صاحب ښه جوړې ډېره مننه. کامره دې بنده ده لالاجي، په خیر راغلې. سړی مه شئ، اول دې کامره خلاصه کړه. کمره خلاصومه چې زه لږ کښېنم. خوشحال صاحب ډېر زیات وبخښه، ډېر زیات وبخښه خوشحاله. ملګری راغلم نو هغه به خوشحال الله ښه جوړې خیر ده. سړی مه شئ. ډېره مننه. کیمره اوس خلاصېږي. سړی مه شئ. سلام علیکم. خوشحال الله اختر مبارک. روژې، عبادتونه، تلاوتونه دې قبول شه. اطاعت عبادت الله پاک دې ټول قبول کړي. دا سره مخکې همداسې درته یو غزل ترنم کومه، زوړ غزل دی، یو دوه بیته دي، بیا زه ځمه درنه. مهرباني غشي د جران زما په صحیح ده. مهرباني غشي د جران زما په زړه لګي، او تا ته د دردونو پته څه لګي. غشي د جران زما په زړه لګي، او تا ته د دردونو پته څه لګي. او خانده چې شپه د جرماته شي، زبردست دی.
او خانده چې شپه د جرما نت کې د لکه چې ستونزه ده برادره. غشي د جرما په بڼه لګي یا تا ته د دردونو پته څه لګي. زبردست. خوشحال لالا چې شته خبرې تاثیر پکې کنه استاد هغه کې کیمرې نه بغیر خامخا تاثیرات لري ځکه ډیر وخت وشو چې زه به لیدلې نه یم او په راډیو کې خو نه کېده اله اوس برابر شو. ډیره مننه فرشته ګله. نو واقعا ډیره مننه، خدای دې تعالی الوی کی. مننه، ډیره مننه. ملګرو نه هیله هم دا چې څوک راځي د پاس کمره د خلاصه کی، ځکه نن ورځ د بندر ورځ د چیرونه هم وایو بندر هم کو کمره به خلاصي. کراچي پاکستاني کارلا څنګه سره لکه چې پاکستان کې نه ورو پاکستان کې نه یم، اروپا کې هم پاکستان کې چې کومه خدای مو دې نه وربوزي. اکرام ورو یو بل ملګری هم راوالم. صحیح ده صحیح ده. بل مرګرم خو اوریدونکو نه هزار خوشحال سی وای کیمرې خلاصوي بنده کیمرا باندې راځي. ډیره مننه. زه به یو نوی غزل مې لیکلی دی. ښه هزار خوشحال صاحب زه ترکیه کې اوسېږم، ذاتي دکاندار ته ورغلم غزل را یاد شو، همدا پرچه اوس هم را سره ده. نو غزل یو دوه بیته مې ولیکل، دا درته وایم څه مې د زړه بیماري څه د هغه بیماري، څه مې د زړه بیماري څه د هغه بیماري، زړه ته مې ورسېده یو دم د زړه بیماري. او زه پرې مین نه وم، ټول دا پوښتنه کوي. انې څه کمره خلاصه کړه. زه پرې مین نه وم، خلاصومه. زه پرې مین نه وم، ټول دا پوښتنه کوي، وجود ته ورسېده بس دا د زړه بیماري، وجود ورسېده بس دا د زړه بیماري. حد ده یار، حد ده. بس یو دوه بیته مې لیکلی او غزله مو پوره نه ده، مهرباني چې وخت مو راکړ. خوشحال لالا مننه. تاسو ملګری به وګورئ ته اوس همزه ته اوس دا به وګورئ. سلامونه نیکهیلې احترامات. خوشحاله اوسې انس ورور سړی مشي په خیتم لکه چې توره شپه کې ناسمه غوندې. زه خو والا توره شپه کې یم او زه چې تا ته لایف ته راوختم ته ماته نه ښکارېږي. زما نټ ډېر کمزوری، زه ډېره بښنه په دې باندې غواړم او په کمره باندې په کمره نه اورو بیا لاندې ملګری خاصم ښه راحت دی، ډډه یې والې ده ما غوندې اماده دی بیخي. بس زه هم مشکل نشته، اوسګار یم. ما خو تا ته به معلومات دي، دا 10 ورځې په کورونا کې تېرې کړې، اوس هم په قرنطین کې یم، نو بیکار یو، مشکل نشته، ناست یم در سره. الله دې روغ صحت درکړي. دلته نو فقط ما پوښتنه په دې خاطر وکړه چې ټول ملګرو نه مې خواست همدا کړی مال چې د چا کمره بنده وځي ښکته کومه، نو په دې نه خبر کېږي هر ملګری چې راځي کمره دې خلاصې کړي. نه ما خو درته کمره خلاصه کړې ده، خو زه پکې ښکارم نه، ما درته کمره دغه ده او دا بل موبایل مې لاس کې نیولی، دا مې قربان د شمه راځمه د یو ترنم درته کوم، امکان دی ولري تا به ډېر اورېدلی، خو زه به یې درته وکړم، خدای دې وکړي چې خوښ دې شي. ستا په مینه باندې پای ستا د مینې لیونۍ ده، ستا په مینه باندې پای ستا د مینې لیونۍ ده، په سندرو کې دې ستایې کریمي یوه جنۍ ده، کریمي یوه جنۍ ده. انساني ولې مخته راغله په ژړا ژړا یې وویل، انساني ولې مخته راغله
په ژړا ژړا یې وویل په ژړا ژړا یې وویل ستا په سر راته پکار ده یاره خپله مورکۍ ده په سندرو کې دې ستایې کریمي یوه جنۍ ده کریمي یوه جنۍ ده د پاولوش لنګای لارې زما ستړې زړه کې وکړې د پاولوش لنګای لارې زما ستړې زړه کې وکړې زما ستړې زړه کې وکړې مشک په ولې را روانه د سپین غرغې کې کوچۍ ده په سندرو کې دې ستایې کریمي یوه جنۍ ده کریمي یوه جنۍ ده یو چا وویل ستا ملګری بد ښکلې ننګرهار وې یو چا وویل ستا ملګری بد ښکلې ننګرهار وې ما ویل نا زما ملګری یوه ښکلې لغمانۍ ده ما ویل نا زما ملګری یوه ښکلې لغمانۍ ده په سندرو کې دې ستایې کریمي یوه جنۍ ده کریمي یوه جنۍ ده په دې کوز خړ کې مالت کې یوه پیغله پوښتنه ده په دې کوز خړ کې مالت کې یوه پیغله پوښتنه ده یوه پیغله پوښتنه ده له سندرو سکون اخلي ترنم باندې ژوندۍ ده له سندرو سکون اخلي ترنم باندې ژوندۍ ده په سندرو کې دې ستایې کریمي یوه جنۍ ده کریمي یوه جنۍ ده ستا په مینه باندې پایې ستا د مینې لیونۍ ده په سندرو کې دې ستایې کریمي یوه جنۍ ده کریمي یوه جنۍ ده یو چا وویل ستا ملګري به د ښکلې ننګرهار وي ما ویل نه زما ملګري یوه ښکلې لغمانۍ ده ډېره لیده ډېر ښکلی خدای دې وکړي چې خوښ شوی مو وي د کریمي صاحب غوندې خو موږ نه شو ویلی خو بیا هم خوندور دې ویلي ډېره دې وروره الله دې ژوندی لره وروره داسې خوند یې وکړه که نه چې معذولانو سم مزې وکړې په دې غرق وایي جار مو شمه فطرت صاحب په خیر راغلی یاد صاحب او د ده ترنم خو ډېر خوند لري بیا جار مو شمه قربان مو شمه ستاسو په اجازت که ستاسو سره به کال کې کسان ناست وي خوشحال صاحب قربان ته همدلته اوسه لاندې ملګري نه شعر اورو دی وخت نه بېچاره په تمه دی مننه وکړم چې انتظار یې وکړه نو مهرباني لالاجي سمه ده اظهار صاحب اول خو السلام علیکم وعلیکم السلام اختر مبارک سا الله دې وکړي چې په صحت به روغې زه یاره داسې شعر میر خو مو ولاکې زده یې پوه شوې بس له ډېره وخته انتظار اوسي د خوشحال صاحب سره به غږېږو تقریبا 4 کاله مخکې مو غږ دی له رادو له طریقه اورېده دا 4 شپې د ټیک ټاک یې مخامخ وینم ډېر خوشحاله یم موږ به دې په رادو کې به مو د تا غږ اورېده ډېر ښایسته اواز به دی و موږ بیا ډېر ارمان مو اوسي کله اظهار صاحب مخامخ ووینو اوس لکه چې بدرنګه شوی ده ماشاءالله اوس غږ دې ډېر ښایسته غږ ماشاءالله ډېره مننه خیر اوسې ورور ژوندی اوسې ډېره مننه له مینې دې مننه دا چې لایف ته راغلې له دې مننه داسې اختر مبارکي مو سره وکړله له دې مننه کور ودان ژوندی اوسې یاره کورتان هم ډېر کور ودان چې موږ ته د موقع راکړه په لایف کې اظهار صاحب چیرې یې
زه فرانسه کې یم، فعلا فرانسه کې یم او دلته یم. دلته به اوسه. شکر چې ژوندی یې او په خیر خپل ژوند چارې په مخ وړې. اظهار صاحب پوښتنه خو کوی سو درنه که ټیم دې نیسي؟ مهرباني. اظهار صاحب کله به بیرته افغانستان ته ګرځئ؟ یاره زه درته یو شی وایم که نه، که الله پاک وکړي چې زه پوه سم چې ولا حد اقل یو مزاحمت نشته که نه، نو وطن غوندې هېڅ ځای نه ده. یعنې دا زه درته ووایم چې زه دلته راغلی یم تر ننه پورې زه راحته نه یم اوسه پورې. زما یو رقم تکلیف پیدا کړی دی. باور دې اوسه دا جدي وایم، رښتیا وایم که نه. دا هم باوري اوسېږه چې ډېر مجبوریت ته دلته راغلی یم که نه. د شپږ اووه میاشتې تقریبا زه همالته وم، نور نو بیخي نه کېده، هغه ناممکنه و که نه، نو مجبور سو بیا راغلو. نو وطن خو مو خپل وطن ده، سبا د خدای جوړ کړي بیا ورځو، بل سبا د خدای جوړ کړي بیا ورځو، بل سبا جوړ کړي بیا ورځو. نو مونږ هغه هلته مو مور ده، هلته مو پلار ده، هلته مو خویندې دي، هلته مو ورونه دي، هلته مو کلیوالان دي، هلته مو خپلوان دي، هلته مو هېوادوال دي، هغه مو خاوره ده که نه. هېڅ وخت نه هېرېږي، نه به هېره سي او نه بل کیسه. خو په هر حال خدای دې وکړي چې ورځ راسي او هغه به هم زه به هم ورځې بیا چې زه وطن طرف ته روان یم. ډېر عجیبه ورځ به وي. نو الله دې په خیر بوزه. یعنې واقعیت د تا اواز په رادیو کې ډېر خوند کوه، خصوصا چې کله هم د کرکټ کومنټري کوله ډېر زیات خوند به یې کوه. یعنې د موږ د کلي کې د علاقه کې بیخي ډېر مینوال دی او تا د غږ بس موږ ډېر خپله ډېر ارمان مو چې اظهار صاحب مخامخ ووینو. بالاخره دلته مو لیدلی 4 کاله بعد، یعنې 4 کاله مخکې زه افغانستان کې وم چې تاسې له اواز سره اشنا وم، شمشاد رادیو نه تاسې غږ اورېد او بالاخره نن ډېر خوشحاله یم تا سره لایب کې مخامخ غږېږم. خدای دې همیشه خوشحاله لره. انشاءالله بل وخت که ژوند و لږ بنډار به وکړو، ملګرو ته به هم بحث وکړو او شعرونه به اورو، بیا به انشاءالله تا فالو کړو، ما ته به خبرې وکړو مسیج کې. انشاءالله وخت دې نه نیسم اظهار صاحب، هر څه خدمت دی انشاءالله. زه دلته په سعودي کې یم، هر څه خدمت دی د موږ له وس سره انشاءالله تا خدمت به کوو. یعنې خدای دې تاسې آباد لري. افغانستان د خلکو نیمایي خلکو یعنې تقریبا د موږ د علاقې خلک سره د موږ ټولو خوشحالي وي، بیا دې الله وطن ته راوله. انشاءالله چې څه خدمت هم له وسه کېږي په افغانستان کې په بهر کې انشاءالله خدمت به دې کوو. خوشحال صاحب حتما ډېره مننه، تاسې دې باعزته اوسئ تل. ډېره مننه. زه السلام علیکم. وخت دې نه نیسم، ډېر خوشحاله شوم، واقعیت خوشحاله شوم. ډېره مننه. خدای اوسئ. ملګرو تاسې نه مننه چې راسره راستئ. هغه ملګري چې پاس راځي نو یوه غوښتنه همدا ده چې باید کامره یې خلاصه وي. کوم ملګري کامره که خلاصه نه وه اړیکه پرې کوو نو هیله ده چې خفه نه سي، ځکه نن د بنډار ورځ او باید بنډار وکړو. ها معذالله ورور، اختر دې په خیر و، اختر دې مبارک، لمونځ روزې اطاعت عبادت دې الله پاک قبول. خوشحاله الله ستا دې هم مبارک وي، لمونځونه روژې اطاعت عبادت قبول او منظور وګرځه. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. یو دقه وبښئ. افغان صاحب اختر دې مبارک شه، لمونځونه روژې دې قبولې. قربان شم، ستاسو دې هم مبارک شي. الله دې وکړي چې د خوشحالۍ نه ډک اختر مو پیل کړی وي. الله دې عبادتونه قبول او منظور کړه. بس الله پاک دې دغه اختر زمونږ د ګران وطن افغانستان د امن اختر وګرځوي او الله پاک مو دې نور په وطن کې صلح راولي، یعنې الله دې نور امن راولي. ډېر خفه یم. آمین آمین. افغان صاحب کوم ځای کې اوسو؟ څه کار څه مصروفیات؟ قربان دې شم، زه خو دوبۍ کې یم. زمونږ هم په دوبۍ کې یو، پوه شولې؟ کوم ځای کې؟ موږ په شارجه کې یو. نه زه بیا تاسو نه ډېر لرې یم. زه به د هغه کې یم، د تلمرغب کې به د زید سره. ښه تاسو بیا ډېر لرې یاست. معذالله نو مهرباني ورور، تا ته غوږ یو، تا نه به اورو. سراف صاحب یو غزل چې وایي چې په نعمتونو یار سینګار دی، مړه څه دې کار دی.
په نعمتونو یار سنگار دی مړه څه دې کار دی د خدای په هر کار کې دې کار دی مړه څه دې کار دی او مینه کول هم سینه غواړي سړه لوی وسه ده بس کوی انتظار دی مړه څه دې کار دی او مننه دا کلیوال عدد به نه کوي شپېلۍ مه وهه څوک به دې ووژني دا ښار دی مړه څه دې کار دی او چې څومره سکمه سه سکمه ته قلارې کېنه د میخانې ساقي مې یار دی مړه څه دې کار دی مننه چې څومره سکمه سه سکمه ته قلارې کېنه د میخانې ساقي مې یار دی مړه څه دې کار دی بیا مې غم مه تازه کوه ماته یې مه یادوه اوس مې زړګی ترېنه قرار دی مړه څه دې کار دی که ټکوي که وهي ما او تا ته څه هغه یې زوی هغه یې پلار دی مړه څه دې کار دی مننه که ټکوي که وهي ما او تا ته څه هغه یې پلار هغه یې زوی هغه یې پلار دی مړه څه دې کار دی او سیرابه بیا تاله راځم اوس ډېر ناوخته دی سیرابه بیا تاله راځم اوس ډېر ناوخته دی زمه چې زمونږ د اوبو وار دی مړه څه دې کار دی هیله ده چې د خوښۍ وړ به مو ګرځېدلی وي خوشحال لالا واه ډېر ښکلی جار دې شم زما غږ کې لږ مشکل دی ما له ځینې ملګري وایي غږ دې ډېر ګډ وډ دی خراب دی زمونږ په خبره کې هغسې خوند نه وي ساجد په خیر راغلی ساجد جانه په خیر راغلی نوي ملګري ټول په خیر راغلی ستړي مه شئ یوه غوښتنه زه کومه ټولو ملګرو نه کوم ملګری چې پاس راځي که هر ملګری مې نن دې نه خفه کېږي که کمره یې بنده وښکته کومه نو زه خواست کوم تاسو نه هیله کومه نن د اختر ورځ ده نو طبعا ځان به مو خواریم کړي کالي به مو واخیستي زه غواړم تاسې وګورم دا دونه ورځ ما ستاسو موندلې یو ورځ ما ومنئ خوشحال لالا دا خبره خو دې وکړله خو په دې خبره کې ما ماف که زه به په دې خبره دا کمره بنده کړم زما درېمه ورځ ده دا جوړه مې اچولې ده او په کمره کې په کمپله کې اختر تېروم په قرنطین کې خیر الله پاک دې روغ صحت درکړي دا قرنطین کې مهمه دا ده چې روغ صحت ولري اورم قربان نو مهرباني افغان سلطان اورو ټپې به درته وکړم یو ملګري دوه درې کمنټونه مو کړه چې په مسافرۍ کې یم او په تنها یم نو قربان دې شم زه هم تنها یم ما سره دلته بل افغانۍ نشته نه بل داسې پښتون شته دی چې زه ورسره کښېنم یوازې راغلی یم د غره سر ته که زه تاسو ته د ورځې دا جدر وښیم کېدای شي تاسو ډېر څه ووایو خو ورکې کړه را به شو ټپې به وکړو ما تېرې ټپې کړې وې تکراري ټپې دي په خوشحال صاحب ارشاد زه به سلامونه او نیکې هیلې خوشحال صاحب عثمان جان صاحب او افغان صاحب وعلیکم سلام ډېره مننه اختر مبارک لمونځ روژې اطاعت عبادت موجود ټپې ورو د نور ملګري دې مایکونه بند کړي دواړه ملګري دې مایکونه بند کړي کامرې دې آن هم چې پرېږدي او انس دا ورو مننه قربان شم ابۍ لالی مې ټوپک غواړې ہے وطن ته بیا د فرنګیانو غږ راځي نه چې ازادي راله رانه وړې نو आवाज ډبل شو ये पास मलगिरी तरह छोड़ बन में का आवाज डबल से हे छे आजादी राला रानावड़े हा गजल मैज प पालंग खल फ्रीक दमा او تپ پالنگ تیار کینا کیننو
زه د غلیم تر کوره ځم بیرته راځمه او که غلیم راغی وطن نیسي زمونږ زلمي په بېغمۍ کوي خوبونه او زلمي به پیغلې را بیدار کړي نو پیغور به ورکړي چې وطن پرې وساتي نه او مال او دولت مې په کار نه ده مال په کار دي د شیرین وطن ګلونه زه به سنګر ته لاړ شم ګلې که ګلې نو او که خدای شهید کړم چې ونه ژاړې مینه یا سنګل را خور کړه چې ویده شمه د ازادۍ لپاره بیا سنګر ته ځمه او دښمنو باسم له وطنه نو و د ازادۍ لپاره بیا سر قربانومه یما ته هم دغه ازادي ده نو یا چې په سنګل دې ډاډه وکړمه خوبونه او څنګ نه مې پاسېږه لالیه نو وطن آزاد کړه پیرنګیان راغلي دینه او وطن ته تور دښمن راغلی پاسلالي ازادي راوړه میانا او که تور اوربلا اوربل مې میراتېږي وای په وطن جنګ د جانانا یا نه حصارومه او یو آخري مصره به وکم نو آخري مکې د ځوانانو محفلونه او یوه د بلا یکه بلا ورپسې وي جانا د بختور سړي بغا یا غټه ښځه وینا واجي یوه د بله ورپسې وي د بختور سړي به غټه ښځه وي نه مشر خیر راغلی خدای دې راوله الحمدلله خوشحال صاحب ما د تاسو د تلویزیون خپرونه د خیال ساز کې ډېر په شوق کتله او ډېره ښکلې خپرونه وه تاسو د غږ مینوال یم قربان هم دې سم ډېره مننه مشره ژوندی اوسئ ناوخته همدا بس یو شعر درته وایم خپل بیا درنه چوټې اخلم تقریبا 11 بجې دي ډېر به خوند وکړي وطن په اړه دی زما زخمي پر هر وطنه ستا له زخمو او پرهرو لوګی شم غلبیل په وینو سور وطنه ستا له تاریخ او نوتو لوګی شم ګوره ستا له دې ته د جنت په شان ښایسته یې ګوره ستا له دې دنګو غرو لوګی شم بچو دا ستا هېڅ خیال ونه ساتلو ستا له سیندو او درو لوګی شم ستا د کوم غم او درد درمان شمه زه ستا د کوم غم او درد درمان شمه زه غازیوال د له دردو لوګی شم ټول درد و یار ډېره مننه مشره ژوندی اوسئ ډېر ښکلی ډېر په زړه پورې اخلو فلحال اجازه غواړم خیر راسئ ډېره مننه هرکلی درته ډېر وخت راسئ ډېره کور ودان ډېره مننه ساجد سړی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بیا د اختر مبارک احسان ورور ته د اختر مبارک تاسو د هم مبارک قربان د شم په خیر راغلی نه خوشاله اوسئ څه حال دی ښه خو به یاستئ خیر صحتونه دې ښه دي
قربان شکر شم. دی الله رحم دی قلاره قلاره ده نور سال دی شکر چکر ښه مکر یې. دی و که نه محمد ورور هغه د کمره دی واده که کمره دی خلاصه که نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چې د ګل په شان ځوانۍ چې کړلې خاورې جار دې شم خوږمنه ژوند د پردیسۍ به راته نه یادوې. ډېر لري دی کمره خلاصه کوو خو مونږ خلاصوو یې شرط ته حق ده. کاش چې په کور کې وای رونا ته ناست وای مسافر نه وای تیارو کې نه وای. غواړم چې وګورم ملګري مې وګورم زه غواړم په دې خاطر غواړم چې باید خلاص وکړي. افغان صاحب سلامونه اختر مو مبارک شه. خوشحال صاحب ته به زه نن یا به د زړه چاودېږي یا به مو ضمیر شنواري صاحب نه مې ګیلا دو او د خوشحال صاحب نه مې ګیلا دو. الله د خیر کې الله به خیر کې ډېرې ګیلې مه راته کوئ. ګیلې لرو. اوهو ګیلا ځکه لرم چې افغان صاحب ته مې وې چې هغه ضمیر ته چې وخت راکړې خوشحال صاحب سره یو څو غزلې شریک کړو نو هغلته بې هغه وایي صحیح ده اوس مې کوس کړو د ځای صاحب ورسره و شپه مې شعر ونه وي غونډه شپه خو سره غلی مې موبایل ماته نه خو بیا زما دا ضمیر بیخي حیران کړی و ښه ضمیر ته دې ویل چې زما معشوقه به تا غوندې سترګې وې هغه بیچاره نور حیران و چې اوس وتښتم څه شی وکړم نو هغه ضمیر صاحب ته څه ویل و یاره ضمیر صاحب سترګې مه پټاوه ویل سترګې مه پټاوه که نه وایي چې نو هغه بیخي په ځان نور شکي کیسه بند کړه ورباندې وایي چې وروره څنګه را باندې بیخي داسې نور هغه سړی را باندې رښتیا ماین دی وای چې خوشحال لالا قرباني دې وکړه بله مرګرو کمنټ کې لیکلي چې خوشحال لالا قرباني دې وکړه. نه ملګرو دا سکرین وټکوئ چې لایف لږ بند کېږي خوشحال لالا سکرین در سره وټکوئ لایف در سره شیر کوئ ټول ملګري هیله کوم اوس مې نه وکړی راغلم کور ته پلار مې ویل چې مونځ دې وکړو ما ورته ویل هو ویل کوم صورت یې ویلې مازدیګر و که نه ما ورته ویل قل یا ایها الکافرون ښه یو څپېړه راکړه وایي دا د مازدیګر مونځ په جمع یې دروغ ولې وایي یو دې مونځ نه کړی ته دروغ وایې اوس مې قرباني نه ده کړې او دروغ ورپسې وایم ته نه ده کړې دا چل یو وخت سمیر هم کلی خوشحال لالا عزیزه ستاسو د هم اختر مبارک په خیر راغلی عزیز جانه وعلیکم السلام. اوس خو اجازه چې کمره بنده کړم معلومات وروره مهرباني نو کمره دې ان کوه غوږ یې درته تا نه اورو شعرونه دوی دواړه دې تا نه به واورو شعرونه جار مننه قربان دې شم د اول به د افغان صاحب نه یو څه اورو هغه نه بعد به زه بیا ووایم که وخت راکوئ کمره دې ان کړې زه غواړم تا وګورم ته رانه څه نه څه خلاصېدلی کمره دې آن کا باز محمد زه به درته نن په خپل زړه یو شعر ووایم ان کوم خپلته زیبه ګوله چې راشي په نظیر مینه کې لږ ورسې ان کوم رئیس یو میلر د غازي امان الله خان ترنم به درته وکړم خوشحال صاحب ستاسو په اجازه زما غږ درځي مهرباني د آزادۍ د اسمان مري و غازي امان الله شغازي امان الله د آزادۍ د اسمان مري و غازي امان الله شغازي امان الله تور کمیس دې د بخمل کمر بند د تلا تور کمیس دې د بخمل کمر بند د تلا وغازي امان الله شغازي امان الله شغازي امان الله نقشه کې کور د افغان جوړ شو غازي امان الله شغازي امان الله نقشه کې کور د افغان جوړ شو غازي امان الله شغازي امان الله سل کاله پس دې په دعا کې یادونه وغازي امان الله شغازي امان الله تور کمیس دې د بخمل کمر بند د تلا تور کمیس دې د بخمل کمر بند د تلا وغازي امان الله شغازي امان الله شغازي امان الله
د تورې شلنګ دې لکه تندر وغازي امان الله شغازي امان الله د تورې شلنګ دې لکه تندر وغازي امان الله شغازي امان الله په انګریز پریوتو په تیښته بیرته زینا وغازي امان الله شغازي امان الله تور کمیس دې د بخمل کمر بند د طلا تور کمیس دې د بخمل کمر بند د طلا وغازي امان الله شغازي امان الله شغازي امان الله د خپلواکۍ د وبخه زما استونه د کورونا وهله بالکل سوځي راته سوی کوي روغ صحت ملګری به دعا وکړي درته کمنټو کې ټول ملګری دعا ورته وکړي بس دا چې زه زیات ترنم وکړم نو بیا دا شی راځي دا څو ورځې دا قرنطین مې تېر کړی دی کورونا یعنی واقعیت چې کورونا دومره خطري نه دی خو لکه انسان ته ضربه ورکوي پورا بالکل یو بیت پاتې شو نه پیږم افغان صاحب خلاص आवाज ډبل شو आवाज مایک من کې یو بیت پاتې دا بزتم د خپلواکۍ د اسمان مری وغازي امان الله شغازي امان الله د خپلواکۍ د اسمان مری وغازي امان الله شغازي امان الله پترنا د افغانانو انګړونه وغازي امان الله شغازي امان الله تور کمیس دې د بخمل کمر بند د طلا تور کمیس دې د بخمل کمر بند د طلا وغازي امان الله شغازي امان الله شغازي امان الله وغازي امان الله شغازي امان الله شغازي امان الله مننه قربان شو واجی ډېر زمونږ په پوښتنه کوم زمونږ تنده د جماعت نکړه تام ها بعدونه د مهرباني دانه باور بیا جار افغان صاحب قربان دي شمه دا سلام له ټولو ته زموږ له خوانه اختر مبارک وي ډېر مننه ورو ډېر قربان دي شم تاسو ته تاسو ټول د لوی اختر مبارک وي پوښ ټول مسافر او طیاران دوستانو ته بس خوشاله قربان دي شم ارمنی کنزل ځکه ما که چې د پښتو ادبي بنډار د ادب دی که نه کنزل به درته کوم نو کنزلونه به دا ښه وي چې مخته ته بس نه پوهېږو کنزل به درته کوم نه ولې به کنزل کوې نه کنزل به نه کوې بېغمه شه کنزل به نه کوې زمونږ خاطر به هم کوې کنزل به نه کوې بېغمه اوسئ بیخي مطمئنه اوسېږه دونه باور خو به یې ورباندې دونه خو به زمونږ لیاد ورباندې وچلېږي مهرباني نه هیله کوم هیڅوک کنځلې ونه کوي خپله ناکامي مه کوي ارشاد باز محمد درنه اورو افغان صاحب زړه ځینې وخت کې خفه کېږي که نه وي چې ارشاد د ده مشومه راواخېسته غېږ کې ونیوله که نه د مشومان ډېر خوږه خلک دي یی وي چې وایي څه بل رقم وخت و او څه بل رقم خوږه وې خاورې څه بل رقم وخت و او څه بل رقم خوږه وې خاورې زه چې ماشوم وم لپې ډپې مې خوړلې خاورې الله څه بل رقم وخت و او څه بل رقم خوږه وې خاورې زه چې ماشوم وم لپې مې خوړلې خاورې یو شړک به یې په مخ راکړو نه ځکه و مور مې پکولې له سپینې خولې خاورې یو شړک به یې په مخ راکړو نه ځکه و مور مې پکولې له سپینې خولې خاورې څه بل رقم وخت و او څه بل رقم خوږه وې خاورې زه چې ماشوم وم لپې مې خوړلې خاورې زبردست افغان صاحب
دا غیوات د کلیما دی راځم پته دی ښه زه یو غزل دوی ته تکراري وایم ځکه چې دا مې صرف خوشحال صاحب ته څو ځلې لایفونو کې ساتلی دی خو مو د یې سره ونه اوښتلو نو تکراري هم دی ملاو شي سره زه پښتون صاحب کا فکر دی کړی د ډېر غزلې اکثره تکراري په هر لایف کې زیوتي وایم سره مو ته بیا زنګ شغه کس زنګونه دلته مو وي خو ته مو یار ولې مزاحمت کوئ مه کوئ ساجده په خیر راغلی ستړی مه شي ساجده مایک دې بند کړه اوس صحیح شو ماشاءالله ماما دا ملګرو شکر دی قلاري دی یو دقیقه صبر وکړه خوشحاله دا کړکۍ بنده کړم باران ورېږي د ټولو ملګرو نه هیله کوو که ملګري چې پاس راځي نو خواست همدا ده هیله ده ورنه چې زه غواړم ملګري مې وګورم ډېر ښایسته څېرې وګورم یو خبره زه کوم خوشحاله د ټولو ملګرو نه هیله کوم چې دغه سکرین شیشه لږ در سره وډبوئ او چې دا لایف نور هم مخته لاړ شي او بندېږي را بندېږي کله کله نو مننه کوم درنه او لایف در سره مخکې شیر کړئ کوشش وکړئ چې راشئ یوه دقیقه وخت ورکړئ یوه دقیقه د 100 نفر 103 نفر ناست دي ماشاءالله او چې لایف در سره شیر کړئ نو ماشاءالله دلته به دومره خلک راشي چې د ګیم نه به زموږ سره په دې لایف کې ډېر خلک کښېني هیله کوم ښه نو افغان صاحب اجازه باندې ډېر څه پکې پراته دي خوشحال صاحب ارشاد درنه اورئ قربان دې شم اورئ انتخاب دی وایي چې په پښو مو د حالاتو زولنې وي چې پرتې وي په پښو مو د حالاتو زولنې وي چې پرتې وي په زړو مو د غربت تورې تیارې وي چې پرتې وي زړونو کې مو څه بلې ډېوې وي چې پرتې وي زړونو کې مو څه بلې ډېوې وي چې پرتې وي دا ډمې پښتانې وي پښتانه ترې نه خبرو دا ډمې پښتانې وي پښتانه ترې نه خبرو په غېږه کې د خویندو لپټې وي چې پرتې وي دا ډمې پښتانې وي پښتانه ترې نه خبرو په غېږه کې د خویندو لپټې وي چې پرتې وي قسم د هر دیوال په وینو رنګو بدرنګو قسم د هر دیوال په وینو رنګو بدرنګو په مسجد کې په اور سوي سپارې وي چې پرتې وي قسم د هر دیوال په وینو رنګو پترنګو په مسجد کې په اور سوي سپارې وي چې پرتې وي رب ته انسانیت دومره بهتر و چې قسم دی رب ته انسانیت دومره بهتر و چې قسم دی آدم ته فرښتې په سجده وي چې پرتې وي رب ته انسانیت دومره بهتر و چې قسم دی آدم ته فرښتې په سجده وي چې پرتې وي ستا د غم په کمولو کې یوې هم کار ورنه کړ د یار مخې ته مې څه رنګ په رنګ نشې وي چې پرتې وي ستا د غم په کمولو کې یوې هم کار ورنه کړ د یار مخې ته مې څه رنګ په رنګ نشې وي چې پرتې وي وایي زه ظاهر پښتین چې کله د مینې محبت په لیا روان شوم په مخه کې مې د لر او بر د افغان ښې ډېرې لانجې وي چې پرتې وي په ورسې د ټکي باندې زه ظاهر پښتین چې کله د مینې او محبت په لار روان شوم په مخه کې مې د لر او بر افغان ښې ډېرې لانجې وي چې پرتې وي ډېره مننه ډېر ښایسته شعرونه ساجد نه ساجده مهرباني مننه خوشحاله لکه ساګر لاره راغلی څنګه ما خو ونه کته نه دلته نه ماشومه مې ولید مالک ساګر لاره نه ښه زه به هم ته یو دوه درې ټپې وکړم یا مسافر دی ډېره وکړه ګرانه یا وطن ته راشه ماشومان دې یادوینه وطن ته راشه ماشومان دې یادوینه
د خندا د روغو زړونو کار دی ګرانه زمونږ زړونه غریبۍ وجلې دینا زمونږ زړونه غریبۍ وجلې دینا یا د مسافرو څه اختر وي ګرانه یا ماښام پردي دیوال ته مخ کړي وجاړېنا یا ماښام پردي دیوال ته مخ کړي وجاړېنا یا زما د غرونو پناه مورې ګرانه یا دیدن د باد سره شامل کچې رازینا یا دیدن د باد سره شامل کچې رازینا یا مسافري د غم زانګو دا ګرانه یا په چا زنګېږي په چای وشلېږي لړونه یا په چا زنګېږي په چای وشلېږي لړونه خوشحاله الله همدومره ونو ډېر ښکلی ډېر په زړه پورې هر لفظ راوته هم د ځای نه ډېره مننه افغان صاحب ځان وبد ده نو مهرباني زه به درته یو ترنم وکم یو غزل به درته ووایم چې بالکل نوی غزل دی او د اختر لپاره لیکل شوی د اختر نه یو ورځ مخکې د احمدشاه صاحب غزل دی خو ډېره مننه له ملګرو نه سې لایک شیر یې که نورو ملګرو سره کور مو ودان ژوندي هیله کوم لایف مخکې شیر کړئ او دا ډبل ټیپ لږ زره در سره وکړئ نو مننه به مو وي قربان مو شمه راځم د غزل ته نو خدای دې وکړي چې خوښ مو شي په دومره خلکو کې چې ته راغلې په ما اختره ګیله به نه کړې تېروم دې په ژړا اختره په دومره خلکو کې چې ته راغلې په ما اختره ګیله به نه کړې تېروم دې په ژړا اختره ګیله به نه کړې تېروم دې په ژړا اختره زما جانان هم د فانې دنیا نه کډه وکړه زما جانان هم د فانې دنیا نه کډه وکړه زکه د غم په ټغر ناست یم یک تنها اختره ګیله به نه کړې تېروم دې په ژړا اختره ګیله به نه کړې تېروم دې په ژړا اختره د یوې پیغلې د ارمان تر خاورو لاندې کړلو د یوې پیغلې د ارمان تر خاورو لاندې کړلو د یوې پیغلې د کړو زړه زره زره اختره ګیله به نه کړې تېروم دې په ژړا اختره ګیله به نه کړې تېروم دې په ژړا اختره په ګران وطن مې د غمونو زلزلې راغلې په ګران وطن مې د غمونو زلزلې راغلې خزان راغلی دی عمران نشوه کوڅه اختره ګیله به نه کړې تېروم دې په ژړا اختره په دومره خلکو کې چې ته راغلې په ما اختره ګیله به نه کړې تېروم دې په ژړا اختره ګیله به نه کړې تېروم دې په ژړا اختره هغه تن کې ځوانان تر خاورو ټول لاندې شول
هغه تن کې ځوانان تر خاورو ټول لاندې شول زمونږ د بر کلي شوه ډکه هدیره اختره ګیله به نه کړې تېروم دې په ژړا اختره ګیله به نه کړې تېروم دې په ژړا اختره ګېډې ګېډې ګلونه وړې د خپل لالې مزار ته ګېډې ګېډې ګلونه وړې د خپل لالې مزار ته سر ته یې ناست دی غلی ژاړي احمدشاه اختره ګیله به نه کړې تېروم دې په ژړا اختره په دومره خلکو کې چې ته راغلې په ما اختره ګیله به نه کړې تېروم دې په ژړا اختره ګیله به نه کړې تېروم دې په ژړا اختره او مبارکي د اختر واخله ہے غم کی راگیر عمران هیر نشے مینا او اختر د خلکو خوشحالی دا اے زما اختر ما ته د غم زیری راوړینا اختر غال غوندې تیر شه په مونږ غم د دلته نشته اخترونه او جانانه لوی اختر ته راشه او ما په وړه اختر کې ډېر ژړلي دینه او د مسافرو څه اختر وي ماښام پردي دیوال ته کښېني وژاړینا او څه مسافر وطن ته راغلل څه مسافر په تابوتونو کې راوړینا او بې وفا زه نه یم جانانه مه وایه ماته بې وفا سله ګیلې کوې له مانه مه وایه ماته بې وفا بې وفا زه نه یم جانانه مه وایه ماته بې وفا سله ګیلې کوې له مانه مه وایه ماته بې وفا مننه زبردست یار یا زبردست زه هم باید درته ویم چې د لاس بنګړي دې په رومال وتړه رنګ ونه کړي د ښار قاضي د ترنم خلاف ورته ورکړي ټول نوي ملګري په خیر راغلی ستړي مه شئ خدای مو راوله هر کار ته ډېره ډېره مننه څوک چې لایف کې دي دلته ډېر ښه ملګری او ښه دوست جهانګیر صاحب هم راغلی ده ډېر ښه شخصیت ده ډېر ښه شاعر دی خیر راغلاست ورته وایو خدای دې راولي تر څنګ کې ډګرمن خوږیاڼی صاحب خدای مو راوله ستړي مه شئ نور څونه ملګري چې مخکې راغلي دي د ټولو نه ډېره مننه ذاکر الله ورور تاسې نه مننه کور ودان خدای مو راوله ژوندي اوسئ باز محمد وروره مهرباني قربان داسې پښتین صاحب هم لایب ته راغلی دی مشران دي غو ته به وخت ورکوو ښه لیکوالان دي د ادب هغه به هم الهام لري نو یو څه شریکول به موږ سره غواړي ادبي تنده به ماتوي نو زه ولاکه پوهېږم افغان صاحب ترنم خو تا وکړه نو زه به کوم داسې یو غزل ورته حالات ته راواخلو دردونه راواخلو ژړول داسې وکړه چې زه به تا نه یوه غوښتنه وکړم ته هغه ټپې وکړه چې د منګل صاحب په اواز کې کوې ولا هغه افغان صاحب صبر چې خدای وکړه ووایم هغه خو اسانه دي هغه خو دومره ګران نه دي نو هغه خو مشکل بس هماغه راته وکړه ترنم خو اسانه دی خوشحال لالا به واوري یو کس راغلی خوشحال لالا یو ملګری راغلی دی یعنی ډېر وخت نه زم نه پېژنم خو نن مازدیګر ما سره په لایف کې راغلی او ډېر ښکلی اواز لري او ډېر ښکلی انداز کې ټپې کوي نو دلته ما ریپلی ورکړم چې کال وکړه او
خدای دې وکړي چې راشي خو شرط به ورته مخکې نه و چې کمره دې باید خلاصه کړي. هر ملګری سره راځي باید کامره خلاصه کړي. هغه ملګری چې کامره نه خلاصه وي مال نه پکېږي. ځکه زه نن غواړم چې دا دوستان مې وګورم، دا ملګري مې زه وګورم. په کار دی چې هر سړی کمره خلاصه کړي. زه خپله په داسې مشکلاتو کې هم تاسو ته مې وینئ په دې تیاره کې ناست یم، خو بیا هم ستاسو هغه چې کوم شرط دی باید هغه ومنل شي او باید هر سړی دا شی وکړي. باز محمد ټپې درنه اورو د منګل صاحب په غږ کې دی کوي نو قربان دې شمه چې وایې که مه رئیسې محترمه دومره غوټه څېړی نه یم خو پکتیا شعرون څه وي دومره غوټ شاعر نه یم خو چې وایي نه نه ارشاد درنه اورو وي چې وایي که ته مې روغ لیونی نه کړې وای بیا به د تورې زلفې خوشې ګرځومه د مازدیګر زړیان ماروای فروغ وایه د رنځور سلامونه کرا کوي خدای به دې راکړي وایي نورې د پیر لمنې نه نسمینا ودانې دانې پسې نه پروتې لونګینا جوړ کړې چای بوی دې نورو لورځینا ودانې دانې پسې نه پروتې لونګینا جوړ کړې چای بوی دې نورو لورځینا. د یو څو ټپیزې دا د مونږ کلیوالو په افترس کې ورځم پې وي چې څڼې دې بیا شانلې راوړې وای وای نوړکیا مایان یې کمرګي شانلې دینای بچا وزیر یارای نوړکیا مایان یې کمرګي شانلې دیانا د دوا بایته دی او چاته کې ډالۍ وی چې هی عالم ورشه بابا پفلا کی اوا نه د وطن پیغلې د خیرات رټولاوي انا نه د وطن پیغلې د خیرات رټولاوي نا یا عالم ورشه بابا پخلا کوي اوا نه د وطن میان دی د الودونه خرڅاوي انا وطن څنګه لوټ لوټ تل شوای یا چې هار دیوال دی ګورم وجړم باز دی ډیر خوان دی او افغان صاحب زړه مې دا چې ډیر خو نه مینوال ډیر نوستي نور کال ته رخیږي زړه په تنګي خوشحال صاحب خدای دې او چې مونږ ته وخت راکو الله مو خوشحال لره مونږ درته احترام لرو او ژوندي اوسې تل ټولو ته نور رجه کا ښه وختونه کور بادان ساجده مهرباني تا ته غوږ یو څه وایي راته خوشحاله لازم به در سره اخري یو څه شریک کړم ولې مړ کېږې نه یاست دلته یاست وایه او راشه جانانه وروسته دیدن دی سبا به نوي دیدنونه راشه جانانه او راشه جانانه وروسته دیدن دی سبا به نوي دیدنونه راشه جانانه یک دیدن کړي تلوار را وکړو
راشه جانانا او راشه جانانا نو بیړۍ ډوبېږي او په تخته ولاړه یما راشه جانانا او راشه جانانا نو وروستی دیدن دی سبا به نوي دیدنونه راشه جانانا یا نصیبه څه کانې دې وکړې راشه جانانا او راشه جانانا نو په سپینو مټو او مې یار کوز له حته کړنه راشه جانانا او راشه جانانا نو وروستی دیدن دی سبا به نوي دیدنونه راشه جانانا واہ زبردست یار زبردست جهار دې شم ډېر ښکلی مبارک سره مونځ روزې اطاعت عبادت قبول د افغانستان بیرغ ماشاءالله ستا دې مبارک وي د ساجد ورور د افغان صاحب او د لایف ټولو ملګرو ته الله دې وکړي چې لومړۍ ورځ مو په خوښۍ او خوشحالۍ تېره کړې وي تاسو ته هم اختر مبارک مننه الله مو راته خوشحاله را ژوندي سورلړي وسي مهرباني نو دوی خو داسې شی نه ویل خوشحاله را چې بیخي موږ ګنګس کړو موږ به څه ووایو ووایه راځم نه قربان ارشاد درنه اوري زه به درته د دلدار صاحب یو څو بیتونه ووایم الله دې وکړي چې د خوښې وړ مو وګرځي ارشاد دلدار صاحب وایي چې هسې خلک وایي چې دا دنیا د هوښیارانو ده هسې خلک وایي چې دا دنیا د هوښیارانو ده زه وایم اباده دا په مونږ لیونیانو ده هسې خلک وایي چې دا دنیا د هوښیارانو ده لویه خدایه ستا د دې پراخې نړۍ جار شم خو لویه خدایه ستا د دې پراخې نړۍ جار شم خو هی ډېره تنګه کړې د وړو وړو خدایانو ده هی ډېره تنګه کړې د وړو وړو خدایانو ده زه وایم اباده دا په مونږ لیونیانو ده هسې خلک وایي چې دا دنیا د هوښیارانو ده دا دلدار ملنګ چې په حیثیت د بادشاهانو دی دا دلدار ملنګ چې په حیثیت د بادشاهانو دی دا ورسره مینه د څو نورو ملنګانو ده دا ورسره مینه د څو نورو ملنګانو ده زه وایم اباده دا په مونږ لیونیانو ده هسې خلک وایي چې دا دنیا د هوښیارانو ده همدغومره و الله دې وکړي چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی خوشحال ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ الله مو راته خوشحاله هم لیدلې کمره مو آن کړه دې پروګرام د نننۍ خپرونې څه بل لکم خوند وکړو ټول ملګري مو سره ولیدل
ها بالکل دا نور چې کمره د چا نه وه د چا کمره سیان نه وه نو راغلم کمران کې راسه چې وګورې یو بل بالکل زبردسته خبره ده ښه نظر دی خوشحال لاله همدا یو بدرنګ تاسې وینئ تاسو خو نه کېږي یار الله دې نه کړي الله دې نه کړي او هر ملګری چې راځي کمره د خلاصې روح الله ورو ډېره مننه بس ملګري کنټینیو او سارا ګل شته دلته نو جوابونه ورته وایي ولې نه په دواړو سترګو انشاءالله سمه ده زه کمنټونو ته ځم بل ملګری راواخله خوشحال لاله یو کس ته ما ریپلی اوس ورکړه ما ویلې چې راشه هغه کس که په کال کې به یې راواخله در سره خو ما ورته ویلي چې کمره خلاصه کړي باید نوم یې ولا که زه په دا نومونه دوی په انګلیش لیکي او زه په انګریزي پوهېږم نو په انګلیش نه پوهېږم ته راته ووایه ته راته خپل انتخاب وایه زه را پیدا کوم د افغانستان بیرغونه رالیږي اکثره کمنټو کې راځم یو ترنم ته خفګان والا به نه کوو خو دغه بیرغونه چې راولېږل دا دوه دا سره چې تړلی دا ده احمد شاه صاحب په خیر راغلی ښه صحیح ډېر اخله مهرباني زلفې دې ولې ورانې ورانې کړې راټولې کا زلفې دې ولې ورانې ورانې کړې راټولې کا زما جذبې دې پریشان کړې راټولې کا زما جذبې دې پریشان کړې راټولې کا زلفې دې ولې ورانې ورانې کړې راټولې کا زما جذبې دې پریشان کړې راټولې کا زما جذبې دې پریشان کړې راټولې کا خال دې د مخ دې ګلاب شونډې دې نور ګلونه خال دې د مخ دې ګلاب شونډې دې نور ګلونه شونډې دې نور ګلونه خورې دې ډېرې ښکلاګانې کړې راټولې کا خورې دې ډېرې ښکلاګانې کړې راټولې کا زما جذبې دې پریشان کړې راټولې کا زما جذبې دې پریشان کړې راټولې کا کاسه د زړه د سترګو غلا جولۍ د اوښکو ډکه کاسه د زړه د سترګو غلا جولۍ د اوښکو ډکه جولۍ د اوښکو ډکه کوچانو بیا کډې راټولې کړې کوچانو بیا کډې روانې کړې راټولې کا زما جذبې دې پریشان کړې راټولې کا زما جذبې دې پریشان کړې راټولې کړه سترګې چې کوم لورې ته هم اړوې اور لګوې سترګې چې کوم لورې ته هم اړوې اور لګوې اړوې اور لګوې لمبه لمبه دې ګلدامان کړې راټولې کا لمبه لمبه دې ګلدامان کړې راټولې کا زما جذبې دې پریشان کړې راټولې کا زلفې دې ولې ورانې ورانې کړې راټولې کا زما جذبې دې پریشان کړې راټولې کړه زما جذبې دې پریشان کړې راټولې کا بنجارې زړه لونګ رانجه دندا سسو غخلې بنجارې زړه لونګ رانجه دندا سسو غخلې دندا سسو غخلې خورې دې چاته سوداګانې کړې راټولې کا خورې دې چاته سوداګانې کړې راټولې کړه زما جذبې دې پریشان کړې راټولې کا زما جذبې دې پریشان کړې راټولې کا
چرته د تلونکې د دې اوښکو لیونۍ قافلې چرته د تلونکې د دې اوښکو لیونۍ قافلې لیونۍ قافلې ساحلا خلکو مې نګرانې کړې راټولې کا ساحلا خلکو مې نګرانې کړې راټولې کا زما جذبې دې پریشانې کړې راټولې کا زلفې دې ولې ورانې ورانې کړې راټولې کا زما جذبې دې پریشانې کړې راټولې کړه زما جذبې دې پریشانې کړې راټولې کا مننه چې تا کړم مفته شیرین زه په ترنم چې تا کړم مفته شیرین زه په ترنم راویخ په ترنم شمه ویده په ترنم زبردست یار ډیره مننه دغه ملګرو نه زه خواست کومه بار بار هر هغه ملګری چې پاس راځي کمره خلاصه کړي که د کوم ملګري کمره نه یې خلاصه یا کمره نه غواړي خلاص کړي پاس دې نه راځي ځکه ما وویل چې نن اختر ته زه غواړم چې ملګري مې وګورم نو تاسو بیا هم نه کوئ تاسو نه کېږي یار قربان شم هغه ملګری راختلی و بیا یې دوباره راواخلی نو کمنټ یې کړی دی هیله کوم کمره خلاصه کړي په خلاصه کمره راسي اما سره چې تړلی دی کمره خلاصه کړي راشي خیر د اختر دی او ما راخیستی و خو کمره ډېر نور ته اشاره وکړله باچاجي په خیر راغلی باچاجي ستړی مه سې اختر دې ستا مبارک چې جهانګیر لالا ته ستړی مه سې په خیر راغلی خدای دې راوله اختر مبارک سلامونه نیک احترامات نیک هیله احترامات ټولو ملګرو ته خوشحال صاحب تاسو ته افغان صاحب ته وعلیکم السلام اختر ډېر ډېر مبارک یعنی ډېره مننه جهانګیر قربان شم راغلی ساره تک باندې پروګرام نور ښایسته سي انشاءالله سمیر اورو هغه ساجد سره لري په خپل لاره تا درانه بیٹا قربان بیا به زه په وجه کې راځم او خلک به راپسې خاندي ارشاد اورو درنه زه به هم در سره یو څه ماته دې ټول ژوندونه ارمان کړه لاړې ماته دې ټول ژوندونه ارمان کړه لاړې د زړه بازار دې راته وران کړه لاړې ماته دې ټول ژوندونه ارمان کړه لاړې ماته دې ټول جمال دې یو جلال دې بل زوراور جمال دې یو جلال دې بل زوراور په ما دې خپل نظر تاوان کړه لاړې ماته دې ټول ژوندونه ارمان کړه لاړې ماته دې ټول پوی دې د مینې په دستور نشوما پوی دې د مینې په دستور نشوما نن دې تار تار راته ګریوان کړه لاړې ماته دې ټول ژوندونه ارمان کړه لاړې ماته دې ټول بس همدومره وخوشحاله الله جهانګیر صاحب تاسو ته سلامونه او اختر مبارکي ډېر زبردست ده ډېره مننه ژوندی اوسې خدای دې آباد لره ساجدان که خوښه دي زه به یو دوه درې ملګري نور هم راغلم سمه ده خوشحاله الله زه به ښکته شم زه ملګري به راځم ملګرو ته کومېنټو کې پات شه صحیح ده سمه ده قربان دې شم پښتون لالا مهرباني په دې اختریزو شیبو کې په دې خوندورو ورځو شپو کې تا نه اورو درې بیتونه به جدا جدا ووایم اختریز دي صرف درې بیته به ووایم وخت په ډېر نه اخلم تا ته به څنګه هرکلی کومه تا ته به څنګه هرکلی کومه اختره ټولې هیلې مړې دي زما الله زه به څنګه هرکلی کوم
تا ته به څنګه هرکلی کومه اختره ټولې هیلې مړې دي زما زه به د څنګه خوشحالۍ ولمانځم زه به د څنګه خوشحالۍ ولمانځم اختره یاره هېواد ړنګ پروت دی بل بیت ته خوشحال صاحب چې اختره مه راځه احسان به دې وي اختره مه راځه احسان به دې وي داسې څوک نه لرم چې غاړه ورکړم داسې څوک نه لرم چې غاړه ورکړم داسې څوک نه لرم چې غاړه ورکړم سړی مسې ورور احمد شاه احمد شاه صاحب راغی احترامات مې قبول ومنځل نو په اول سر کې د لوی اختر مبارکي درته وایم ټولو مسلمانانو ورونو خویندو ته وعلیکم السلام د ملګرو په نمایندګۍ سل نفره چې شاوخوا نادینه نه وي د دې ټولو په نمایندګۍ زه درته وایم چې اختر دې مبارک سه لمونځ روزې اطاعت عبادت دې قبول سه قربان دې شم لالا ژوندي راته اوسئ ټول پښتون صاحب احمد وویل بېرته بیا تا نه وویل یوه خبره کومه خوشحاله لالا وختي ما چې کوم ترانه مو وکړه د احمدشاه صاحب ما تاسو ویلو چې بالکل نوی لیکلی وم هغه د احمدشاه صاحب ونو چې اوس ناست دی ارشاد قربان شم پښتون لالا ته وار ورکئ پښتون لالا ته لږ ووایي زه درته غوږ یم بیا زما نمبر دی پښتون لالا وار راوچت شوی دی دوه بیته زیات نه یم ما ته په سترګو منظور دی که د جانان د لاسه خاورې ډې وینه دوه ووایه درې ووایه څلور ووایه جار ستا پر لوري مې نظر دی ستا پر لوري مې نظر دی او زړه مې تا پسې اوتر دی ګوله پیښه چرته وکه بیا په کلي کې اختر دی ګوله پیښه چرته وکه او بیا په کلي کې اختر دی چې پښتون دی زما ځان دی چې پښتون دی زما ځان دی که د لر دی که د بر دی او تاریخونه پرې ګواه دي تاتره ده که خیبر دی او مکتب ویم نور رانهیر کېږي چې د مور په دعا رنګ دی پښتون څومره بختور دی پښتون څومره واجی پښتون صاحب دوه بیتونه تا ته ډالۍ کوم چې مایک سره لږ احتیاط کوه افغان صاحب بس چې شجره د ښکلو وباسئ واه ټول د ننګرهار وي چې دا ولې وي بس چې شجره د ښکلو وباسئ ټول د ننګرهار وي چې دا ولې وي چرته چې اوزګار وي په دې کلي کې ما سره یې کار وي چې دا ولې وي جار دا زما د اختر ډالۍ شوه خال صاحب زما د اختر ډالۍ شوه احمد شاه ارشاد تاسو اورو زه به دوه بیتونه درته ووایم وایي چې یوازې شم ژړا محسوسوم ډېر غمونه بیا د ستا محسوسوم چې یوازې سم ژړا محسوسوم ډېر غمونه بیا د ستا محسوسوم چې د اور لمبې اثر را باندې نه کړي د ادکې مور دعا محسوسوم د ادکې مور دعا محسوسوم نور څو بیتونه دي وایي چې له پېغور نه د یارېږم غنم رنګه ځکه نه در نږدې کېږم غنم رنګه له پېغور نه د یارېږم غنم رنګه ځکه نه در نږدې کېږم غنم رنګه د ستا غم مې په نشو دی غلط کړی چې په لار ځمه غورځېږم غنم رنګه ته یې وڅکه تا ځواني په سیند نه هوکړه زه یې نه څکم خرابېږم غنم رنګه ته یې وڅکه تا ځواني په سیند له هوکړه زه یې نه څکم خرابېږم غنم رنګه او
احمد شاه د ستا تصویر نه ګلاب جوړ کړم لکه پرخه پرې وارېږم غنم رنګه لکه پرخه پرې وارېږم غنم رنګه. ډېر زبردست مننه. ډېر علي ډېر خوندور. خوشحال صاحب یو خواست وکړم په بخښنه مهرباني هیله کوم زه به ښکته شم ما سره کنی تاسو کېنئ زه به کته شم زما وخت هم ډېر شوی دی نور ملګري به راشي. خبره ته وګورئ زه ټولو نه پاس ناست یم د عمر نه کم یم کوچنی یم ټولو نه پاس ناست یم ما ته ځان بدې شي چې زه پاس ناست دلته زه فقط غواړم تاسو نه یو انتخاب واورم. زه فقط نیم ساعت دمه لرم بیرته راځم بیرته لایف ته ځکه دلته یو میلمستیا مونږ برابره کړې دا ټول افغانان دي نو دغلته ورځم چې دا څوم خلک راځي او زه جوابوم خلک راځي زه جوابوم بیا داسې فکرونه کې چې دا اظهار ته مونږ دونه ځلې وویلې او دی رانغی ټول هلکان راټول شوي دي فقط نیم ساعت وخت اخلم تاسو یو انتخاب اورم بس بیا راځم بیرته ملګرو سره بیا یو بخښنه غواړم افغان صاحب هر څه چې ووایه ځان دوه بیته صرف د ښکلا نه ووایه ښه دوه بیته اولني دوه بیته بس هغه به درته ووایم ټول به یې ووایم مشکل نشته دی نه دوه بیته ووایه دوه زیات نو دوه بیته اولني زه به دا یو ترنم مې راړولی دی دا ترنم به وکړم له دې نه وروسته به بیا هغه بیتونو ته لاړ شم ځکه چې واټساپ کې هغې پسې اوس ګرځم ډېر ټایم اخلي رانه نو هغه به را پیدا کوم دومره دي ماشاءالله پکې لالا سره ټیم وي هغه وایي چې زه بیا هلته کې ځم چې ټیم وي ورسره بیا دواړه ووایه چې ټیم نه وي در سره یو ووایه نه هغې کې صرف یو دوه بیته هماغه به ووایم بیرته نیم ساعت بعد بیرته راځو نیم ساعت بیرته سمه دی خو زه به هغه راواړم صحیح ده ټول ملګري په خیر راغلی پرنس مسکان په خیر راغلی سړی مرسي هرکلی کوو ټول ملګري په خیر راغلی نوی ملګري چې څومره هم راغلي ټولو ته هرکلی کوم خدای دې راوله خدای مو راوله ته پښتون صاحب هغې پورې تاسو یو څه ووایئ تاسو نمبر به خلاص شي راځئ پښتون نمبر خلاص کړه کنې بیا زه به ورغلم ته ووایه زه به کوشش وکړم چې څه وګورم چې نه وي څه وګورم ته احمدشاه ارشاد له ډېرو سره ما ډېر محبت کړی دی د ډېرو نه مې دومره ډېر نفرت کړی دی د ډېرو سره ما ډېر محبت کړی دی د ډېرو نه مې دومره ډېر نفرت کړی دی شکر دی خدایا چې کافر دی پیدا کړی نه یم سپین مسلمان یم ما د ښکلی عبادت کړی دی نه بیرته نه درځم کیدای شي ګناهګار به شمه نه د دې کوڅې نه ما پخوا هجرت کړی دی نه بیرته نه درځم کیدای شي ګناهګار به شمه نه د دې کوڅې نه ما پخوا هجرت کړی دی هغه د مینې لیونی ما نه انکار نه کوي کنې رقیب غماز بلتون ډېر بغاوت کړی دی مننه هغه د مینې لیونی ما نه انکار نه کوي کنې رقیب غماز بلتون ډېر بغاوت کړی دی چې حق ته حق نه وایي دغه مسلمان هم نه دی الله په دغه انسان سلوره لعنت کړی دی چې حق ته حق نه وایي دغه مسلمان هم نه دی الله په دغه انسان سلوره لعنت کړی دی یو خوا شراب څکي میخانه کې دی خبرې کوي بل خوا ملا دی وایي حج ته ضمانت کړی دی یو خوا شراب څکي میخانه کې دی خبرې کوي بل خوا ملا دی وایي حج ته ضمانت کړی دی درنه قربان شم در نظر در نه لوګی احمد شاه د شعر په ژبه دی هر چا ته نصیحت کړی دی ډېر سړی ډېر په زړه پورې قربان زه ناست یم بیا چې ته راځې انشاءالله موږ بیا در سره په اړیکه کې کېږو خیر
قربان څه غلطي شوې وي ټولو نه بخښنه غواړم. راځمه زه به په دا نظم ترنم درته ووایم. دا چې ښکلا راته بدرنګ وایي بدرنګ به یمه بدرنګه ښه یمه خو شکر چې دوه رنګه نه یم. دا چې ښکلا راته بدرنګ وایي بدرنګ به یمه بدرنګه ښه یمه خو شکر چې دوه رنګه نه یم. بدرنګه ښه یمه خو شکر چې دوه رنګه نه یم. د ښکلاګانو مجموعه د هغه شوخه جلۍ د ښکلاګانو مجموعه د هغه شوخه جلۍ له بده مرغه زه لا چې نه یم لونګه نه یم. بدرنګه ښه یمه خو شکر چې دوه رنګه نه یم. بدرنګه ښه یمه خو شکر چې دوه رنګه نه یم. چې می سندران کړې چې می ټپان کړلې چې می سندران کړې چې می ټپان کړلې نه یم د آدم خان د رباب ټنګ نه یم. بدرنګه ښه یمه خو شکر چې دوه رنګه نه یم. بدرنګه ښه یمه خو شکر چې دوه رنګه نه یم. ژوندی خو یمه وخت تېرېږي خو بس څه ووایم. ژوندی خو یمه وخت تېرېږي خو بس څه ووایم. په مرګ خوښ یم اشنا چې ستا تر څنګ نه یم. بدرنګه ښه یمه خو شکر چې دوه رنګه نه یم. بدرنګه ښه یمه خو شکر چې دوه رنګه نه یم. ویل دغه زما وس کې و چې در مې کړلو ویل دغه زما وس کې و چې در مې کړلو. نور زنګوی د نسم زه د تیرا بنګ نه یم. بدرنګه ښه یمه خو شکر چې دوه رنګه نه یم. بدرنګه ښه یمه خو شکر چې دوه رنګه نه یم. تر څو چې ژوند وي زه به وایم د ژوند سندرې. تر څو چې ژوند وي زه به وایم د ژوند سندرې. پښتون شاعر مولانا یم د جنګ نه یم. بدرنګه ښه یمه خو شکر چې دوه رنګه نه یم. دا چې ښکلا راته بدرنګ وایي بدرنګ به یم. بدرنګه ښه یمه خو شکر چې دوه رنګه نه یم. بدرنګه ښه یمه خو شکر چې دوه رنګه نه یم. واجی واجی زبردست زبردست یار کیف یې وکړه. ډېره مننه ځواندا اوسې افغان صاحب. جاګیر صاحب څه ورته وایي مهرباني ساين لپاره څه ورته وایي انتخابي ویلای د جهانگیر صاحب نه بوارو بیا به قربان زه خوشحال شې وو نه تاسو باندې وخت دی بیتونه هم دوول کنه افغان یو بیتونه او که خپل ورکو راغ دواړه نمبر پورو کو ان شاء الله تاسو خپل خدمت بیرته اول به تر سمه ده قربان مشم خوشحال صاحب جار مشم او ان ستله مننه کوم ډیر وخت نه ناستم ته نا وخت راغلی لایف نه درته شیر کړو ان ستله نو ان شاء الله روسته بیا که خوشاله لرغه کوم غول بیا برا شو منډار وو نن ان شاء الله مشکل نشته د اختر او سوچ پیری دا خو اوسګار دي ټول جار مشم مننه خوشاله خوش او تم خپل بندر بوکوزا خوند وکي واو یو دوه بیتونه وایا ستا پتا مناسته ما ته خوشاله لا نه ښکاریږي زه تور شپه کې ما پښتون صاحب لکه سه غږ بند ده او بند شو د پښتون صاحب نیټ هم خراب شو سمه ده خوشاله الله تاسو ورسئ ملګری به درته پته مې بیا هم ډیره مننه کوم چې ما ته دومره وخت راکړ جار مو شم ان شاء الله یو در سره هر وخت ان شاء الله بیا به راځو ان شاء الله نیم ساعت بعد راځو ټول ملګری دې په خیر راسي اسمت خدای دې وکړي چې اسمت تنها خپسوي نه بل ځل سي زرا اعظم نو اول بسمت را واخلم ډیر به ورو دغه ډیر تر اخره ناسي ډیره مننه کور مو ودان ولي وسای